تو محترم په خپل ځای له ودرېږئ. په دنیا کې که یو څوک یو ملک چلول غواړي نو طریقه یې دا وي چې څوک بې انصافي کوي، څوک ظلم کوي، څوک جبر کوي، څوک قتل کوي، څوک اغواکاري کوي، څوک جرمونه کوي، نو هغه نسی هغه بند کی او سزا ورکوي چې د بل دپاره هم یو مثال جوړ شي چې په دې ملک کې به زه دا کار نه کومه. خو دلته مسله بله ده، دلته چې څوک جرم کوي، چې څوک قتل کوي، چې څوک اغواکاري کوي، چې څوک آیین نه مني، چې څوک انصاف نه مني، هغه بری کیږي، هغه ته عزت ورکول کیږي، او چې څوک یې مني هغه نسکورول کیږي، په هغه ظلم کیږي، په هغه نور جبر کیږي. معیار نشته دی. معاشرې چې په مخ بوځي نو په انصاف سي، دلته معاشره په بې انصافي باندې دوی مخکې کول غواړي. دا ملک د دنیا په ټوله دنیا کې د ټولو ملکونو په منځ کې دا واحد ملک دی چې د امن نه ورته خطره ده، چې د انصاف نه ورته خطره ده، چې د خپل آیین نه ورته خطره ده، چې د رښتیا نه ورته خطره ده. د هغې بنیادونه په دروغو، د دېګې چلول په ډالرو په جنګونو، د دېګې چلول په اغواکاریو، نو دې ته غونډاګردي وایي. یو غونډاګردي شروع ده. د ولسونو یو توقعات وو چې که نور څه نه وي عدالت به انصاف راکړي. اوس عدالت تاسو ګورئ چې چا قتلونه کړي دي هغه بری شو، چې چا اغوا برای تاوان کړي دي هغه بری شو. راوانور ماته یا دیدا د دراتم خیل یو افریدي ته اور ورکړ سوی و. نن یې هم د هغې لاش تصویرونه شته دی چې ویې سېځلو. دیګې په سلګونو پښتانه چې وژلي وو، بیا یې د دوی نه د دوی په لاشونو پیسې اخیستې وې. وایي دا هلته که ته نه منې راځه د قبرونو نه به موږ کسان درته راوباسو چې دا قاتل دی. خو البته خبره وه په دې کې روانور که پنجابی مړ کړی وی نن به دی نه رها کېده، نن به دی نه بري کېده. خو پښتانه بېوسه کام دی، پښتانه مظلومه خلک دي، پښتانه محکومه خلک دي، ځکه د دوی په مرګ باندې دی بري کېږي، ځکه دته